السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې 13مه چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 22مې سره برابره ده. وزیر صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. فلسطینیان وایي د اوربن له اعلان وروسته هم د دوی په ژوند کې کوم بدلون نه دی راغلی، ځکه اسرائیل لا هم مرستو ته خنډونه جوړوي او بریدونه یې دوام لري. او د اوکراین چارواکي وایي د روسیې په وروستي بریدونو کې د دوو ماشومانو په ګډون 6 تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. په غزه کې د اوربن سره د فلسطینیانو ستونزې نه دي کمې شوي. فلسطینیان وایي د اوربن له اعلان وروسته هم د دوی په ژوند کې کوم بدلون نه دی راغلی، ځکه اسرائیل لا هم مرستو ته خنډونه جوړوي او بریدونه یې دوام لري. د حماس غورځنګ تېره شپه د 2 اسرائیلي بندیانو یو سره تیر او یو ملکي کس مړی اسرائیل ته وسپارل چې چارواکي یې هویت تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکوف د اوربن بهیر له تمې ډیر بریالی بللی، سره له دې چې په پرونیو اسرائیلي بریدونو کې 14 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. ټاکل شوي چې نن د ملګرو ملتونو نړیواله محکمه د اسرائیل د غزې د مرستو د خنډ په اړه مشورتي پریکړه اعلان کړي. د غزې د رسنیو دفتر وایي له اوربن راوروسته یوازې 986 د مرستو لارې سیمې ته رسېدلي، حال دا چې ټاکل شوي وه تر 6600 پورې ورسیږي. په ورته وخت کې د اسرائیل ځواکونو په نیول شوي لویدیځه غاړه کې د 22 فلسطینیانو د نیولو لپاره پراخ عملیات کړي او بزګران د زیتون له حاصلاتو راټولولو منع کړي هم دي. د اماراتو د ولسمشر سلاکار انور قرقاش ویلي د بشري مرستو د بهیر د پیاوړتیا او په غزه کې د امنیتي ځواکونو د استولو په اړه خبرې روانې دي. د حماس استازو له قطر ویلي دوی لا هم د اوربن ژمن دي، خو اسرائیل په پرله پسې سرغړونو بوخت دي. په اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 6 تنه وژل شوي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې په وروستي هوایي بریدونو کې د 2 ماشومانو په ګډون 6 تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په وینا دغه بریدونه د پلازمینې کیف په ګډون په لږ تر لږه 10 سیمو کې ترسره شوي چې له امله یې انرژي او ملکي تاسیساتو د درانه ځانونه اوښتي دي. زیلنسکي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي یوه بله شپه دا ښیي چې روسیه لا هم د جګړې د پای ته رسولو لپاره کافي فشار نه احساسوي. د ډیپلوماسۍ خبرې تر هغه مهال بې معنا دي څو د روسیې مشرتابه د جګړې د دوام له پایلو جدي درک ونه کړي. د دغه څرګندونو تر خپرېدو وړاندې زیلنسکي سویډن ته د سفر لپاره چمتو کېده، چیرې چې ټاکل شوې ده دواړه هیوادونه د دفاعي همکاریو پر پراخېدو خبرې وکړي. هند او امریکا د سوداګریزې هوکړې د وروستي کولو په دروشل کې دي. د هند د ورځپاڼې منټ د راپور له مخې هند او امریکا د یوې اوږدې ځنډېدلې سوداګریزې هوکړې د بشپړولو په وروستیو پړاوونو کې دي. د دې هوکړې له مخې د امریکا له لوري پر هندي توکو تعرفې به له 50 سلنې راکمې او نږدې 15 سلنې ته ورسول شي. راپور وایي دغه هوکړه به تر ډیره د انرژي او کرنې په برخو متمرکزه وي او تمه ده چې هند به د دې موافقې له مخې په تدریجي ډول د روسیې د خام تیلو واردات راکم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه د سې شنبې په ورځ له هندي لومړي وزیر نریندرا مودي سره د سوداګرۍ او انرژۍ په اړه خبرې کړې دي. ټرمپ زیاته کړې چې مودي ورسره ژمنه کړې ده هند به د روسیې د نفتو پیر محدود کړي. مودي هم په خپل پیغام کې د ټرمپ له اړیکې او د یووالي د مبارکۍ له پیغامه مننه کړې او ویلي دي زموږ دواړه سترې دیموکراسۍ د نړۍ لپاره د هیلې او سولې څراغ پاتې دی او د ترهګرۍ پر ضد یو موټی دی. د احتمالي هوکړې په طرحه کې د تعرفو او بازار لاسرسی د منظم ارزونې میکانیزم هم شامل دی. ټاکل شوې ده د دې 2 اړخیزې سوداګریزې هوکړې رسمي اعلان د روانې میاشتې په پای کې د آسیان سرمشریزې پر مهال وشي. شمالي کوریا د اپیک غونډې له رانږدې کېدو سره لنډ واټن بالستیک توغندي ازمویلي. شمالي کوریا د اسیا او اوقیانوس د اقتصادي همکارۍ د سازمان اپیک د مشرانو له راتلونکې غونډې یوازې څو ورځې مخکې څو لنډ واټن بالستیک توغندي توغولي دي. د جاپان د کابینې چارواکو د شمالي کوریا د اقدام جدي ګواښ بللی او ټینګار یې کړی چې جاپان به له امریکا سره په ګډه د موضوع د څېړنې او احتمالي ځواب لپاره کار وکړي. دوی وایي شمالي کوریا په دوامداره توګه د خپلو اټومي او توغندیزو وړتیاو د پیاوړتیا هڅې کوي او دا کار د جاپان سیمې او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دی. تمه کېږي چې د اپیک غونډه د اکتوبر له 28 د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په جنوبي کوریا کې ترسره شي. د غونډې پر مهال ټاکل شوي د کوریا ولسمشر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري او ټرمپ به همدارنګه د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره د غونډې په څنډه کې خبرې ولري. څارونکي وایي د شمالي کوریا د تازه توغندیز ازموینه کېدای شي د ختیځې اسیا په امنیتي وضعیت او سیمه ییزو خبرو اترو سیوری وغوړوي.
او د پای خبر دا چې په یوګاندا کې د دوه موټرو د ټکر له امله 40 تنه وژل شوي. د یوګاندا پولیس وایي د پلازمینې کمپالا او د شمالي ښار ګولو ترمنځ پر لویه لاره د څو موټرو د ټکر له امله 40 تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. کمپالا ګولو لویه لار د یوګاندا له بوختو سړکونو څخه ده او د پولیسو د شمیرو له مخې په 2040 کال کې په دغه هیواد کې ترافیکي پیښو له امله تر 50,000 ډیر کسان وژل شوي دي. بهراني خبرونه هم دومره و. د کورنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.